حضرت امام اصمعي رحمت الله علیه لیکي چې یو صحرایي سړی دا ووایي چې زم به نن بازار ته ګورم به چې په ښار کې د انسانانو وګورم چې څوک د مور پلار زیات فرمانبردار دي او څوک د مور پلار نافرماني کوي، څوک د مور پلار سره احسان کوي. نو په سفر باندې را روان بازار ته را روان دي یو داسې ځای ته راورسېدم د کیسه کې چې هلته مې پر سره غرمه باندې یو بوډا سپین ږیری سړی ولیدی، په غاړه کې یو لویه غټه سولاغه چې موږ تاسو ته اوبه په راکاږو، موږ تاسو سولاغه ورته وایو، په رسۍ د سولاغې را په ځان پسې تړلې ده، په ملا پسې په زګره پسې ټینګه تړلې ده او دغه سولاغه راکشي د ستاسو اوبه ورباندې راکاږي. د پاسه یو ځوان تنکی ځان ورته ولاړ دی، په لاس کې چلاخ ورسره ده، د سپین ږیري ورباندې وی. زه ډېر پریشانه شوم چې خدایه دا څنګه سپین ږیری دی، څومره مجبوره دی چې اوس په دغه حال باندې هم دی خواري کاږي. نو راولاړ شوم، دا ځوان ته مې وویل چې دا سپین ږیری ستا څه کېږي؟ زما خو دا خیال و چې دا یو مزدور دی. هغه د داسې چې پوښتنه وکړه چې دا څه کېږي، ده په جواب کې راته وویل سبحان الله چې دا سپین ږیری دا زما پلار دی. هغه ورته وویل الله دې تا ته هدایت وکړي، خدای دې تا وشرموي، د پلار سره سړی دا رقم کوي، د سپین ږیري پلار احسان دغه وي. ده ورته وفرمایل چې دا زه نه کوم، دا الله زه پر ده مسلط کړی یم. ده په ځواني کې د خپل مور و پلار سره هم دا رقم سلوک کول، ځکه چې الله جل جلاله زه پر ده باندې مسلط کړی. الله دې مو وساتي. محترم تاسو ورنس تاسو سوچ فکر وکړئ. دی وایي چې مخ ته رالم پریشانه ډېر زیات شوم چې ګورم یو ځوان مې ولیدی چې په سر باندې یو سواده ایښې وه، یو ټوکري ایښې وه، په هغه کې یو ډېر ضعیفه سپین ږیری پروت و او د ډېر په مینه باندې راشوه کړي راکښته کړي، دا خپل توشې څخه یې ډوډۍ او خوراکه راواخیسته، دی ښه په موړ کې بېرته واخیستې روان شو. زه ډېر حیران شوم او ډېر خوند یې راکړي چې پوښتنه مې ځینې وکړل چې دا څوک دی، دا دې څه کېږي؟ صحرایي وایي دا سړي ما ته وایي چې دا زما پلار دی. المال آفرین دې در باندې سي، اصل حق د مور و پلار ته ادا کړي. ده ورته وایي چې نه دا زه نه یم، دا د خپل مور و پلار سره دا رقم سلوک کول، نو ځکه چې الله جل جلاله زما په زړه کې او ما ته دا هدایت وکړي چې زه هم د مور پلار سره داسې. ای محترمو، مور و پلار سره په دنیا کې ښه سلوک کوي. چا چې د مور و پلار سره ښه سلوک په دنیا کې وکړي، هغه په دنیا کې د دې نتیجه خامخا درته معلومېږي او دا نتیجې ته به دی رسېږي، الله به پر خیر هم پېښوي. د هر طرف څخه به الله جل جلاله پر ده باندې اساني او راحت راوړي. یو بل معتمد عالم د خپل سترګو لیدلې حال کې وایي زه د مسجد ته راوتم، لمونځ مې وکړ چې ګورم یو ځوان په سپین ږیري کې پروت دی، لغتې او سوکان یې ورته کش کړي چې ومې کتل چې تا څه کوې ظالمه د خدای. هغه ځوان مې ځینې راکش کړي، راکش دې مې کوي، خو سره خلاص به که وخت تېر شو. الله وایي دی وایي الله ما ته مې ژوند را کړی، ده ته مې ژوند وکړي. څومره چې تېر شو 15 کاله تېر شو، بیا ګورم یو ځوان په سپین ږیري کې پروت چې ومې کتل، هماغه ځوان چې اوس سپین ږیري حالت ته رسېدلی، هغه لاندې د پاسه زوی ورباندې پروت دی. هغې مې ځینې راکش کړي، سپین ږیری مې راوستي کوټې ته، خبرې مې ورته وکړه چې زه په دې باندې قسم اخلم چې زما په هغه ورځ باندې هم په یاد چې ته په خپل پلار کې پروت وې، د خپل پلار سره دې دا رقم سلوک کول، نن د هغه بچی ستا سره دا رقم کوي. ول هغه سپین ږیری ډېر خجل شو او ډېر وشرمېدی، لاندې کتل. تاسو وګورئ دا واقعات که څه هم معتمد به نه وي یا به شی نه وي، لیکن د عبرت دپاره موږ ته زیات عبرت په دې باندې راکوي چې کوم سړی په حالت د ژوند کې په زندګي کې د مور و پلار سره ښه احسان کوي او ښه سلوک وکړي، الله تبارک وتعالی به په دې په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي او الله به د ده اولاد ده ته مسخره کړي او د ده به هغسې قدر او عزت. قدرمنو د مور و پلار د بدعا څخه ځان وساتئ، ځان د مور و پلار دعاګوی جوړ کا چې د مور و پلار تا ته دعاوې کوي، د بدعا څخه د مور و پلار ډېر ځان وساته.